نو الله تعالی قرآن کریم کې د روژې مقصد تقوا لیکلې ده، تقوا بیان کړې ده، او د تقوا دا لوی سبب د ولایت دی چې د کم چا په زندگی کې تقوا راله هغې ته د الله تعالی ولایت او نزدېکت او د الله تعالی دوستي ور نصیب سوه. و چې الله تعالی د روژه د کمې تقوا دپاره راستولې ده، دغه تقوا کیږي څنګه؟ ګورئ، تقوا عربي لفظ دی او تقوا راځي په معنا د فریض سره. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الوقایة خیر من العلاج، فریض در علاج شه دی. یو سړی دی بیمار دی، د هغې و جوړېدو ته دوې لارې دي، یوه لار دا ده چې دی فریض وکړي او دویمه لار دا ده چې دی علاج وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي فریض در علاج شه دی. نو د تقوا معنا د پرهیز، او په روژه کې چې سړی تقوا خپلوي، چې په روژه کې د روژې مقصد لاسته راوړي، نو هغې به خپله زندگی په پرهیز کې تېروي. زه دا وایم تقوا دې ته نه ویل کېږي چې ته په روژه کې ډېر تلاوتونه کوه، تقوا دې ته نه ویل کېږي چې ته په روژه کې ډېر نفلونه کوه، تقوا دې ته نه ویل کېږي چې ته په روژه کې ډېرې صدقې او خیراتونه کوه. تقوا په دې شانو باندې نه ده، بلکې د روژاتي د عبادت کولو خانه پوره ده. هغې که چیرې د ورځې د سهاره صدر ماښامه پورې د ټوله ورځ عبادت دی، د خوب عبادت دی، دی چې د خولې څخه کومه ساه راباسي الله تعالی په سبحان الله باندې وشماري، او د ساه د راکښلو څخه خدای مجبوره دی چې خامخا به یې راکاږي، او د ساه په سبحان الله باندې شمارل کېږي. د خوب په عبادت دی، د ناسته په عبادت دی، او د زندګۍ ټوله ورځ په عبادت کې ده. نو زه دا وایم چې روژه سړی ونیسي، د عبادت خانه خو د سړي پوره ده، لیکن تقوا دې ته ویل کېږي چې د روژې په میاشته کې انسان خپل ځان د ګناه سره وګرځي. لاس ته اطمینان ورکړي چې ته به ګناه نه کوې، سترګې ته اطمینان ورکړي چې ته به ګناه نه کوې، او د زړه د بدن و ټولو اندامو باندې دا نیت وکړي او پر هغې باندې دا خبره وتړي چې تاسو به د ګناه سزا نه ګرځوئ. تقوا دې ته ویل کېږي. ځکه زموږ شریعت کې هم دا فیصله ده چې تقوا کول در اعمالو دا مقدم دي. اول به سړی د ځان ګناه څخه صفایي، د هغې څخه وروسته به بیا نیک عملونه کوي. نو د روژې په میاشته کې د مقصد هم دا دی تقوا، او تقوا معنا د ګناهونو پرېښول، او تقوا معنا د خپلو اندامونو کنټرولول. حضرت فقیه ابولیث سمرقندي رحمه الله لیکلی دي چې روژه چې کله سړی نسی، نو د ټولو څه مخکې اولنی به د خپلې ژبې کنټرول کوي. بس که زما ورځ په دکانداري کې ده، که زما ورځ په حجره او په ماجد کې ده، که زما ورځ په کور کې ده، که زما ورځ په بازار کې ده، زه به په پټ مخ باندې ګرځم، او زه به داسې ګرځم لکه دا ژبه چې مې تړلې دي، خپلې ژبې ته جله ور اچول. ځکه ژبه داسې اندام دی چې جسمه صغیر و جرمه کبیر. د ژبې جسم او جسه ډېره کوچنۍ ده، لیکن د ژبې جرم او ګناه دا ډېره لو ګناه ده. نو د ټولو څه مخکې د خپله ژبه کنټرولول، چې نه به په دې ژبه باندې چاته بده وینا کوم، نه به په دې ژبه باندې غیبت کوم، نه به په دې ژبه د چا زړه زیروم، او نه به په دې ژبه باندې چاته غلطه خبره کوم. دا د ټولو څه مخکې د تقوا اولنی بنیاد دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي اذا اصبح ابن آدم، چې کله بنده سهار راکښیني، نو فإن الاعضاء كلها تكفرن اللسان، دا اندامونه ټوله د ژبه ته زارۍ کوي. ویا لسانو اتق الله فینا، ای ژبې زموږ په باره کې د الله تعالی څه وبېرېږه. فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، که نن تا ځان کنټرول کې او په ښه طریقه د زندګي تېره کړه، زموږ ټوله اندامونه به د الله تعالی د جهنم څخه محفوظه پاته سو. او که نن ستا څه غلطي وسوله او تا تجاوز وکړې او تا د مسلمان غیبت او دلازاري وکړې، بیا به ستا په خاطر موږ ټوله اندامونه جهنم ته ځان رسوو. نو ای ژبې، نو اندامونه ټوله د ژبې څه زارۍ کوي او د ژبې څه غوښتنه کوي چې زموږ په خاطر نن د الله څه وبېرېږه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي یا ابن آدم، چې الله تعالی حدیث قدسی را نقل کی، الله تعالی دې بنده ته وایي یا ابن آدم جعلت لك لسانا، اے بنده ما ژبه در کړې ده، وجعلت علیه بابا، ما پر دې ژبه دروازه لګولې ده، د دوه شونډان دروازه ده.
نو فانطق بلسانک ما احللته لك، په دې ژبه هغه خبرې کوه چې صرف درته حلالي د ضرورت خبرې، و الا فغلق عليه الباب، که داسې خبرې وي چې هغه حلالي نه وي بس دا دروازه بندوه، دا شونډام پر لنسه. حضرت ابوبکر رضی الله عنه په دې خوله کې همیشه ډبره اچولې. یو چا ورته ویل حضرت ډبره ولیده، د ورته ویل چې ګوره دې ژبې ان هاسا لاوردنی الموارد، دې ژبې زه ډېر د هلاکت ځایو ته رسولی یم چې ډبره زما په خوله کې نو که خبرې کوم د ضرورت دا کولی سم، او بلا ضرورت خبرې ما ته تکلیف راکوي نو خپله ژبه همیشه بنده ساتم. نو ځکه د ټولو څه مخکې اولنی که سړی په روژه کې تقوا کوي پر خپله ژبه باندې کنټرول کول، په ډېرو مجلسو کې شرکت نه کول، کور ته سړی راسي ډېر شانې د مزاج خلاف وي پر خپل مزاج باندې قدم لګول او پر دې خپله ژبه باندې کنټرول لګول، او د ځانه سره دا فکر کول چې د دې ژبې په دوکه باندې د دې نفس په دوکه باندې زه دا فرض روژه څنګه خراب کړم.